بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن له یو نوي بحث سره تاسې په وړاندې حاضر یو. یو ځلې بیا د تاسې له فیډبک اړیکې نیولو او د ډاډګیرنې څخه نړۍ مننه. موږ سره په لسګونو سلګونو ملګرو ځوانانو له کوردن افغانستان او بهر څخه د واتساپ د شمیرې له لارې نه، د ایمیل ادرس له لارې نه، د فیسبوک د میسیجونو له لارې نه تماس نیولی. ګڼو ملګرو په یوټیوب چینل باندې موږ ته کمنټونه راکړي، د موږ سره خپل نظریات شریک کړي دي. د هغوی په غوښتنه باندې په یو نوي مهم بحث باندې نن خبره کوو. هغه داسې ګڼ ځوانان پوښتي چې موږ باید د 40 کلنۍ څخه د مخه کومې چارې حتماً ترسره کړو. 40 کاله د انساني عمر په تکامل کې یو ډیره مهمه طبیعي ځانګړنه ده. تاسو ګورئ ټول پیغمبران په 40 کلنۍ کې د پیغمبرۍ په دنده او مسؤلیت باندې ګمارل کیږي. پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه و آله وسلم په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ باندې بعثت ته رسیږي او هغه باندې وحی نازله کیږي. له دې امله د 40 کلنۍ څخه د مخه د ځینو چارو ترسره کول عموما په انساني سایکالوژي کې، په ټولنپوهنه کې د ګڼو علماو له نظره ډیره زیاته مهمه ده. تاسو ځوانان قدرمن سي لا هم د 40 کلنۍ لارې سارئ، فکر کوئ چې په راتلونکو 4 5 10 کلونو کې به تاسو 40 کلنۍ ته رسیږئ. کوم داسې مسؤلیتونه دي چې مخکې له 40 کلنۍ څخه باید ترسره کړئ چې هغه بیا تاسو د 40 کلنۍ د عمر څخه وروسته نشئ ترسره کولی. تاسې کله 40 کلن شوئ، بیا تاسې ټولنیز مسؤلیتونه، کورني مسؤلیتونه، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مسؤلیتونه خورا زیاتیږي. په هغه وخت کې بیا تاسو چانس نه پیدا کوئ چې دغه ډېرې مهمې کړنې او ځانګړنې خپلې کوئ او دا کړنې ترسره کوئ. تر ټولو نه مهمه چې د 40 کلنۍ څخه وروسته د تاسې لپاره دغه ځانګړنه ډیره زیات همکاري درسره کوي، د تاسې په بریالي ژوند کې تر ټولو نه مهمه ګڼل کیږي، هغه د ټولنیز بانک لرل دي، سوشل بانک. څه معنا؟ یعنې تاسې تر 40 کلنۍ پورې باید داسې ملګري، دوستان او اړیکې جوړې کړئ په ټولنه کې، په کورنۍ کې، په خپل قوم کې، په خپل ملت کې، په خپل مذهب کې، چې هغه د 40 کلنۍ څخه وروسته د تاسې د عمر د بریالیتوب، د تاسې د ژوند د بریالیتوب لپاره کوټلي او ټاکونکي وي. تاسې باید نهایت نږدې دوستان، نهایت نږدې ملګري، نهایت نږدې ملاتړي هغه تر 40 کلنۍ پورې را پیدا کړئ، هغه ځان لپاره تعین کړئ. حضرت علي رضی الله تعالی عنه د ملګرو دوستانو په اړه، د ټولنیزو اړیکو په اړه باندې ډیره مهمه وینا لري. هغه وایي چې غریب سړی په ټولنه کې هغه داسې دوست ونه لري. نو د دوستانو، د ملګرو، د کورنۍ کور کهول رامنځته کول چې هغه حتی د واده بحث هم په همدې کې راسرخي په سوشل بانک. یعنې د 40 کلنۍ څخه مخکې تاسو باید واده کړئ، د ژوند لپاره، د خپل د ایمان د تکمیل لپاره باید ځان سره یو ملګری ولرئ یا یو ملګری ځان سره ولرئ. حتی د اولادونو د پیدا کېدلو لپاره تاسې باید د 40 کلنۍ څخه د مخه په 30 کلنۍ، 25 کلنۍ، 20 کلنۍ، 28 کلنۍ کې اولادونه ولرئ، تر څو په 40 کلنۍ کې هغوی د ځینو مسؤلیتونو د لرلو لپاره تاسو تیار ځان سره ولرئ. دارنګه ملګري، تاسې باید په 40 کلنۍ کې خپل تعین شوي ملګري ولرئ. نو سوشل بانک لکه څرنګه چې بانکي اکاونټ د بریالي ژوند لپاره خلک ډیر زیات مهم ګڼي، ټولنیز بانک یا ټولنیز بانکي اکاونټ ډیر زیات مهم ده. دویمه ډیره مهمه کړنه، ځانګړنه چې تاسې قدرمن ځوانان باید مخکې له 40 کلنۍ څخه هغه ترسره کړئ، هغه د سوات انالیسس ده یا د سوات تحلیل شننه لرل دي له خپل ځان څخه. ته باید خپل ځان وارزئ. په 4 برخو کې تا ته باید معلومات وي. لومړنی معلومات د خپلو سترنث، د خپلو د قوت، د غښتلتیا، د پیاوړتیا نقطې باید درته معلومې. ته په څه کې پیاوړی؟ ته مالی پیاوړتیا لري، تا د ژبې فصاحت د تا پیاوړتیا ده، ته ډیر زیات تعلیمي اسناد لري، علم دې کړی، په علم کې په کومه برخه کې ښه انجینري، ښه ډاکټري، ښه آی ټي، د ټکنالوژۍ پوهې. ته باید خپلې د قوت او د غښتلتیا نقطې باید ولري. ته ډیر سخت کار کوونکی، ته نه ستړي کېدونکی کار کوونکی، ته ښه شاعر یې، ته ښه لیکوال یې، ته ښه تحلیل کولی شي. نو لومړنی باید ته د ځان د غښتلو نقاطو په اړه باندې ځان سره په 40 کلنۍ کې تحلیل ولري. دویمه ډیره مهمه خبره ده چې تا ته باید خپلې د کمزورۍ نقطې، ویکنسز باید درته معلومي. په 40 کلنۍ کې باید ته پوه شې چې تا
کمښتونه د تا کمزورۍ په څه کې دي؟ د تا علمي پانګه هغه غښتلې نه ده، ته ډېر پیاوړي ملګري په ځانګړي برخه کې نه لرې، د تا مالی پانګه هغه ډېره پیاوړې نه ده، ته په ټولنه کې ډېر زیات رقیبان لرې، د تا په وړاندې د خلکو قضاوت پریکړې هغه ډېرې زیاتې مهمې نه برېښي تاسو ته. په کوم ګوند کې په کومه ټولنه کې چې تاسې غړیتوب لرئ هغه ټولنه او ګوند د تاسې د راتلونکي سره اړخ نه لګوي. یعنې ته باید خپلې کمزورې نقطې هغه نقطې چې تا ته د کمزورتیا حس درکوي په هغه باندې باید تاسو پوه شئ. درېیمه ډېره مهمه خبره هغه د فرصتونو پیژندل دي. په 40 کلنۍ کې باید ته د خپل راتلونکي ژوند لپاره فرصتونه هغه وپیژنې چې کوم فرصتونه دي، په کومو برخو کې ته کولی شي زیات خپله وړتیا، خپل غښتلتیا، خپله د راتلونکي لپاره نیت او پلان هغه پکې عملي کړی شي. په دې معنا چې اپورچونیټیز دي، کم فرصتونه تا سره مرسته کوي. د مثال په ډول تا خپلې زده کړې تکمیل کړي دي، تاسو ښه انجینر یا ښه ډاکټر یاستئ، کولی شئ په یو ښه روغتون یا په یوه ښې وزارتخانه کې د لوړې دندې ترلاسه کولو تر وزیر کېدلو پورې مسؤلیتونه ولري. په ټولنه کې د مثال په ډول ته کولی شئ یو نوښت ولري، یو خپله کمپنۍ د تولید لپاره یو فابریکه یو څه رامنځته کړي، یا وار د مخه ځینې فرصتونه ته خپله رامنځته کړي، یا ځینې ستونزې ته فکر کوي چې په راتلونکي کې دا ستونزه کېږي. د مثال په ډول ټاکنې کېږي او ته فکر کوي چې راتلونکي ټاکنې زه کولی شم د ولسي جرګې لپاره ځان کاندید کړم او هغه وګټم، د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړم هغه وګټم، د ولایتي شورا لپاره، د ولسوالۍ د شورا، د حتی د ښاروالۍ لپاره. د افغانستان د سولې بحث ته فکر کوي چې په سوله کې د تا راتلونکی نغښتی ده او ته کولی شي د سولې څخه وروسته د یو ښه استاذ په توګه، د یو ښه مدرس په توګه، د جومات د یو ښه عالم او د ملا په توګه، د مدرسې د یو ښه عالم او د مدرس په توګه، د ټولنې د یو ښه مشر په توګه، د یو ګوند د سیاسي فعال په توګه یا د یو ګوند د مشر په توګه باندې ته خپله راتلونکي تثبیت کړي. دغه فرصتونه د راتلونکي لپاره او یا حتی په حال کې ته باید فرصتونه ځان ته وپېژنې. څلورمه ځانګړنه چې ډېره زیاته مهمه ده، یا څلورمه نقطه چې ډېره زیاته مهمه ده چې تاسې قدرمن ځوانان باید د 40 کلنۍ څخه د مخه د ځان په اړه باندې دا ارزونه ولرئ، هغه تهدیدونه دي. کم تهدیدونه د تا ژوند کولی شي حتی د تا د ژوند ادامه هغه تر سوال لاندې راولي. ناروغۍ دي، مالی کمزورتیا ده، کورنۍ خرابې اړیکې دي، په یو سیاسي ګوند کې پاتې کېدل او دغه خرابې پایلې دي، په یو سیاسي بهیر کې فعالیت او دغه ناوړې پایلې دي، جګړه ده، ناامني ده، ګڼ نور تهدیدونه چې تاسې فکر کوئ چې د تاسې ژوند، د تاسې راتلونکی، د تاسې بریالیتوب هغه تر سوال لاندې راولي. دا ارزونه باید تاسې ځان سره ولرئ. د سوات انالیسیس څخه وروسته درېیمه ډېره مهمه خبره چې د 40 کلنۍ څخه د مخه تاسې باید په هغه باندې پوه شئ، هغه ډېره جالبه ده. خبرو کولو چل خو باید تاسو حتما زده یې، ځکه د 2 کلنۍ 3 کلنۍ او بیا د 15 کلنۍ څخه را په دې خوا تاسې په مسلسله توګه باندې خبرې کوئ، نو د خبرو کولو نقطو څخه استفاده، کلمات په ځای استعمالول، فصاحت، بلاغت، په دې باندې کېدای شي په تجربې سره تاسو پوهه ترلاسه کړئ، یا ګڼ ځوانانو مطالعه کړي، د ښو خبرو کولو، د ښې وینا د ترسره کولو وړتیا یې ترلاسه کړي. مګر هم د 40 کلنۍ څخه وروسته چې په کوم شي باندې، په کوم ځانګړنه باندې باید تاسو پوه شئ او هغه د 40 کلنۍ څخه د مخه باید ترلاسه کړئ، هغه د خاموش پاتې کېدلو چل ده. په کومه خبره باندې ته خاموش پاتې سي، چیرته د احساسات کنټرول کې، کم داسې مسایل دي، کمې داسې خبرې دي چې هغه په ټولنه کې تار چاته نشي کولی. په کومو خبرو باندې ته باید نظر ورنه کړې، په کم بحث کې ته نظر لري او هغه نظر پټوې، چیرته ته باید خاموشه پاتې شي، چیرته باید ته د مردبات او زنده‌باد ناره ورنه کړې. په دې باندې پوهېدل ډېر زیات لازمي دي. زموږ ګڼ ځوانان، مشران له 40 کلنۍ څخه وروسته د ماشومانو پیرې او د هغوی پېښې کوي.
او په ټولنه کې خپل ډیر ستر ارزښت چې 40 کاله کې د ترلاسه کړي دي 40 کلنۍ څخه وروسته هغه ارزښت له لاسه ورکړي، محبوبیت له لاسه ورکړي، هغه ارزښت چې دی په ټولنه کې باید د بدلون سبب وګرځي هغه ارزښت دی له لاسه ورکړي. دی د ټولنې په اوږو یو بار پنډ ګرځي. نو تاسې قدرمن ځوانان باید په دې باندې پوه شئ چې چېرته په کوم ځای کې خاموشه پاتې شئ. څلورمه ډیره مهمه ځانګړنه دا هم عین یو بحث ده. تاسو به د فکر کولو طریقه چل زده کړئ. تاسو به په دې پوهېدلي یاستئ چې فکر کول د تاسې په هستۍ باندې دلالت کوي. دکارت وایي I am thinking so I am existed. وایي زه فکر کوم نو ځکه زه موجود یم، زه شته یم. د دکارت دا مقوله چې زه فکر کوم او زه شته یم ډیره مشهوره ده. معنا یې دا ده چې تاسو هله موجود یاست، هله ژوندي یاست چې تاسو کله فکر کوئ. مګر د دې تر څنګ یو بل ډیره مهمه ځانګړنه چې تاسو باید د 40 کلنۍ څخه د مخه ولرئ هغه د فکر نه کولو تګلاره ده، د فکر نه کولو مهارت ده. په دې معنی چې ګڼې ستونزې ګڼ مسایل د موږ تاسو په ټولنه کې موجود دي چې په اړه باندې فکر کول نه دي پکار، اندېښمن کېدل نه دي پکار. که تاسو د هر څه په اړه باندې فکر کوئ قدرمنو ځوانانو تاسو شاوخوا وګورئ، حتی تاسو ته هم وایم تاسو به د ډیپریشن په ناروغۍ باندې اخته یئ. تاسو به په یو ناوړه ناروغۍ باندې اخته یئ چې هغه د تاسو د ټولو نورو ناروغیو دلیل ګرځي. هغه ستړیا ده، دماغي ستړیا ده، ذهني ستړیا ده، هغه بې ځایه فکرونه او سوچونه دي، هغه د هر څه په وړاندې اندېښنه ده. هغه د الله حکم ده چې تاسو توکل په الله وکړئ، په مخ ځئ. مایوسه پاتې کېدل، زیات اندېښنه کول، اضطراب د تاسو د دماغي، رواني او جسمي ناروغۍ دلیل ګرځي. نو د فکر نه کولو طریقه چل باید زده کړئ. ډیر مسایل دی په هغو په اړه باندې باید تاسو فکر ونه کړئ. ډېرې داسې خبرې په ټولنه کې دي چې فکر کولو ته ضرورت نشته دی، وخت په تېرېدو سره هغه خپله له منځه ځي. هره ستونزه، هره ربړه، هر مشکل چې تاسو نن ورسره مواجه سبب هغه پورته کېږي. د هرې سختۍ څخه وروسته اسانۍ موجود ده. پنځمه ډیره مهمه ځانګړنه چې د 40 کلنۍ څخه د مخه تاسو قدرمن ځوانان باید ترلاسه کړئ هغه په ځان باور ده. داسې باور چې تاسو ته د خبرو کولو، د قدم وهلو، د نورو سره د تګ، په سیاسي ټولنیزو بهیرونو کې د پیاوړي حرکت، د پیاوړو نوښتونو رامنځته کولو باور په ځان کې باید تاسو ولرئ. په 40 کلنۍ کې باید تاسو دا باور ولرئ چې د تاسو اولادونه، د تاسو ټولنه د تاسو مشرتوب ته اړتیا لري. د تاسو بیلګه په ټولنه کې، تاسو بیلګه په کورنۍ کې، د تاسو بیلګه او شتون موجودیت په یو ملت کې هغه د پرمختګ، هوساینې او د ویاړ خبره ده. که تاسو په 40 کلنۍ کې دا ویاړ او دغه ډاډګیرنه د ځان سره ونه لرئ، په ځان باور نه لرئ. تاسو باید په ځان باور ولرئ په 40 کلنۍ کې چې کوم علم تاسو ترلاسه کړئ هغه علم د ټولنې لپاره ګټور ده. کومه دنده چې تاسو اجرا کوئ، که هغه دوکانداري ده، که هغه دهقاني ده، که هغه بله وړه یا غټه دنده ده، تاسو باید په 40 کلنۍ کې باور ولرئ چې دا دندې چې تاسو ترسره کړي دي په خپل عمر کې، دا دندې تاسو د وطن، د تاسو د هیواد، د تاسو د مذهب، د تاسو د دین لپاره ویاړ ده، عار نه ده، شرم نه ده. دا ډاډګیرنه او دا ځان باورۍ باید تاسو ترلاسه کړئ. قدرمنو ځوانانو، هیله ده چې دغه بحث نن موږ وکړو، د تاسو سره مرسته وکړي، د تاسو هغه پوښتنې چې موږ نه هم کړي دي، هغه غوښتنې چې تاسو موږ نه لري هغه پکې ځواب شوي وي. تر بیا ډېره زیاته مننه.